د پښتو کرکټ درنو او معززو ملګرو السلام علیکم. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د مجیب زدران په هکله یو تازه زیری را سره دی. دا تازه زیری به څه شی وي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دغه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د مجیب رحمان لپاره بهترین زیری دغه دی. د مجیب مینوالو لپاره هم دا ښه زیری دی چې مجیب رحمان هم د مجردانو له لیست څخه ووت. د ملي لوبډلې مخکښ ورو توپ اچوونکی مجیب رحمان هم د مجردانو له لیست نه ووت. تازه معلومات وایي چې کورنۍ یې ورته کوژده کړې ده. مجیب رحمان چې د افغانستان ملي لوبډلې یو له مخکښو ورو توپ اچوونکو څخه دی، نوموړی اوس مهال په هند کې دی او هلته به د ویسټ انډیز پر وړاندې د افغان لوبډلې استازولي کوي. خپلواک ویبپاڼې ته رسیدلي معلومات څرګندوي چې مجیب رحمان ته کورنۍ کوژده کړې او نوموړی نور د مجردۍ له لیست څخه ووت. یاده دې وي چې څو ورځې مخکې د ملي لوبډلې ځوان او چټک توپ وهونکي رحمان الله ګربز هم کوژدنه کړې وه. همداراز د ملي لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ توپ اچوونکي ورو توپ اچوونکي راشد خان بیا په خپله یوه مرکه کې ویلو چې هغه نه غواړي راتلونکي 3 سلونو پورې واده وکړي. ګرانو کتونکو او مینوالو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.